مسله دغه کاریزه لرم د ورځې په مهاجرو د مهاجر د بایغه سره راغلي په مهاجرو کې د ورځې دغه سل 50 روپۍ زه کار کوم دا ګرده د کور خرچه مو ګرسره نه جوړېږي ګرسره کور مو در به دره دی زه د باغس یم اشغال ټولوم پلار مړ دی څوک نشته چې کومک راسره وکړي د 15 کالو اشغال که کومک راسره وکړي مکتب و سبق موږ خپله وایو زه غواړم مکتب ووایم معلم شم پلار مړ دی د کور مشر ماشاءالله د ورځې 150 پیدا کېږي په کور کې څو نفره یاست آیا دا سړی بسیږي نه بسیږي 2 نفره یو 2 وروڼو یې کار کوو یو دغه رندی لاندې ولاړی مشر یو زه خپله دا 2 برور من زه د بادغیس ولایت یم پلار مې مړ د خدای بخښ صغیر یم 7 تنه کول یم ښه په اشغال مې ګزاره تمام ورځ اشغال ټولوم ضرور من د 13 کالو تمام ورځ اشغال ټولوم نو په دغه یو بل زما ورور در ما کشر دی هغه ما سره دا کار کوي نو په دغه د کور خرچه مرچه یو شی مې سره برابرېږي په ارزو نه وروره من په دې کې نو غواړم ما درس ووایم خو درس ګرد مثلا ټول شول درسونه ګرد مکتبونه ګرد سره خراب کړل اوس خو نه وایم وختي مې ویل درس لرم صرف مې وویل